بیا شپږ میاشتې پس بیا هغې ما ته فون وکړو چې یاره ته ټي وي ته راشه او ته موږ ډرامه کې واخیستې. ډېر خوشحاله شوم، ډېر زیات خوشحاله شوم. لاړم ټي وي ته نو یو سیټ د بازار لګېدلی و، نو ما ته وایي یاره د بازار کې تېر شه او راتېر شه، دا ستا کردار دی. مې سر دا څنګه کردار دی جي؟ تاسو خو ما ته چې ته ما ډرامه کې واخیستو دا څنګه کردار دی؟ بس دا ستا کردار دی که نه. نو بس هغه ډرامه کې زه تېر شم بازار کې او راتېر شم او ما ته بس الله په امان. خو ما همت نه بایلودو. کله ستاسو هغه لومړنۍ ډرامه راغله هغه وخت ستاسو څه احساسات وو؟ نو ما ډولکۍ غاړه کې واچولو، ډنګ 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 په ټول قوم کې وګرځېدم، په ټول خاندان کې وګرځېدم. چاچیګانو کرا، ترونو کرا، مامیګانو کرا، تروریانو کرا، مالک کې، چمګونډ کې ټول خلک مې خبر کو چې بت پر ما ډرامه لګي 8 بجې د شپې او دا به خامخا ګورې. ایته یو ښکلې غونډه کې ټپه ډالې کې بالکل ټپه به د دیدن فلم چې په بدر صاحب باندې پکچرایز شوی و، زما والد صاحب آواز و څوک چې د یار کلي ته لاړ شي نو چې بې دیدن او تې راځي نو مړ دې شي زما په دې نو په دې کلي کې څه دي نو. السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو، زه یم ستاسو قربا ملک شاه. نن راغلو پېښور ته. نن په پېښور کې بدر منیر ویلفیر ارګنایزیشن له اړخه د یو ایوارډ دستوره را جوړه کړل شوې ده. موضوع هغه دستورې طرف ته او دستورې نه بعد بیا چې کم دلته کم هنرمندان راغلي دي، سینګران راغلي دي، ای سره به ګپ شپ لګو. نو موږ سره اوسئ او موږ د دستورې طرف ته ورځو. جی ګرانو عزتمندو کتونکو، دا وخت چې ما سره کم هنرمند ولاړ دی د هیڅ تعارف محتاج نه دی. تاسو په ډرامو کې لیدلی وي د پاکستان ټلویزیون سینیر هنرمند دی، ډېر وخت په ډرامو کې راځي، سینیر دی. نن دلته راغلو کوم چې دلته نن د ایوارډ دستوره شوی وه، کې هم دې ته ایوارډ میلو شو. دې سره خبرې ترې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه خیر ټیک ټاک؟ الله فضل بچی تاسو ښه خیر څه پاس کېږي؟ ډېر زبردست، الله ډېر کرم دی جی. ټول نه مخکې چې دا تاسو کومې سیمې سره تعلق ساتئ؟ زه د پېښور یم. پېښور خو پېښور دی که نه، نو پېښور زما پیدایشي هغه ځای دی او زه خاص کر لکه د پښتو په سیمه کې پیدا شوی یم، پېښور یم. ډرامو کې څومره وخت برابر شو څه پته لیکه نه؟ ډرامو کې خو زما لکه 1977 نه بلیک اینډ وایټ دور نه زه کار کوم. ډېر تکلیفات را باندې تېر شو سټارټ کې. لکه ظاهره خبر ده چې شپږ میاشتې مې ټي وي چکر خالي والی د ګیټ سره منې مې خالي کول، چا به چانس نه راکولو، دننه به چا نه پرېښومه. چونکې زما اپروچ نو، سفارش نه وی، سبل ذریعه ما سره نه وه. نو بس ما کې دننه یو فنکار و د بچپن نه، لکه پیدایشي فنکار ورته پیدایشي که نه، نو ټیلنټ ما کې و، خو ما سره موقع نه میلاوې ده چې زه څنګه د ټیلنټ خپل اظهار وکړم. نو دغه رنګې به زه 77 کې به ټي وي ټیشن ته تلم، د ګورنر هاوس سره بلیک اینډ وایټ سټیشن و،
اوس پکې د پبلک سرویس کمیشن دفتر دی حاجی ها نو هلته بدلم نو شپږ میاشتې ریګولر ډیلی به روان وم هلته خو چا به راته موقع نه راکول دننه لاړ شم حاجی ها الله دې ور ژوند ورکړي زموږ یو ډېر ښه فنکار او عاشق سلیم صاحب یو ځای را روان نو چې مال لرې نه وکتو نو ما خو پېژندو فنکار نو ما ته سر سلام علیکم جی سر تاسو ډرامې ډېر شوق سره زه ګورم او ما کې یو فنکار دی تاسو ما ته لږ موقع راکړئ دننه مې سره بوځئ خیر دی یو ګوټ کې مو دروئ خالي چې زما شوق پوره شي کار مه راکوي ګوټ کې مې خالي دروئ نو عاشق سلیم صاحب د الله په لاره کې دی تبلیغ کې وته دی ډېر ښه انسان دی نو هغې زه لاس ته ونیوم ما تېره احمد شاه دننه ځان سره یې بوتلم هلته یو پاټی سین و نو هغه پاټی سین کې ودرولم او یو کپ چای لاس کې راکړي دا چای وڅښه او ما را دننه کې باقي کار دی خپل دی دغه رنګې زما پهله انټري په یو ډرامه کې شی وه 1977 کې بلیک اینډ وایټ دورو نو دا سلسله بیا ورو ورو جاري شوه چونکې هلته کې هغه یو پروډیوسر و مانده غوندو کمزوری غوندو نو هغې ډایرکشن ورکولو نو ما چې سوچو کې مل دا د کار سړی دی دا رانیسا دا کار سړی څوک و د هغې نه ما جاندې سهیل د هغې ډرامه وه پلاټ نامه وه نو هغې ډرامه کې ما یو کپ چای څښلی وې خالي نو بیا هغې ته ورغلم ما سره خپل تعریف وکړم سر زما ډېر شوق دی بچپن نه ما سره لکه زما کې ټیلنټ دی او زه غواړم چې زه خپل ټیلنټ اظهار وکړم تاسو ما لږ روغ غواړي خیر دی بیا ما هغې هغه ټایم کې خو موبایلونه هم نه وې نمبر هم چا کړی ډېر په مشکل به چا کړی ټلیفون و مونږ کره هم ټلیفون نو نو ما ورسره مخامخ مې تر کور نو هغې نمبر مې ورته ورکړ دا نمبر دی چې ما ته اطلاع راکړي بیا چې کله زما ضرورت پیښ شي نو بیا شپږ میاشتې پس بیا هغې ما ته فون وکړو چې راته ټي وي ته راشه او ته مونږ ډرامه کې واخیستې ډېر خوشحاله شوم ډېر زیات خوشحاله شوم لاړم ټي وي ته نو یو سیټ د بازار لګېدلی و نو ما ته وایي یاره دې بازار کې تېر شه او راتېر شه دا ستا کردار دی مې سر دا څنګه کردار دی جی تاسو خو ما ته چې ته ما ډرامه کې واخیستو دا څنګه کردار دی بس دا ستا کردار دی که نه نو بس هغه ډرامه کې زه تېر شم بازار کې او راتېر شم او ما ته بس الله په امان خو ما همت نه بیلودو کله ستاسو هغه لومړنۍ ډرامه راغله هغه وخت ستاسو څه احساسات وو څومره خوشحالي مې وسوله کله یاره جی ما چې یو ډرامه کې شوکت علي صاحب ډرامه وه الله دې وبخي شیشه کا گھر اردو ډرامه نه کې پراپرټي ډیلر کردار و نو هغه زما د ژوند پهله ډایلاګ و هغې نه مخکې لکه ما ماینر رول ډېر زیات کړي دي زه فخر سره وایم ګوره جي یو فنکار هله فنکار جوړېږي چې هغه محنت وکړي سټرګل وکړي یو سړی په پوړو باندې چې سپیډ سره وخېږي که نه راغورځېږي ساه هم خرابه شي او یو سړی پوړو باندې په ارام وخېږي نو منزل ته ورسېږي چت ته ورسېږي او ساه هم نه خرابېږي نو زه هغه فنکار یم چې ما سټارټ نه واړه کردارونه کړي دي ماینر رول مې کړي دي بیا داسې وخت راغو چې ما لیډینګ رول نه کړي دي د هیرو به راتلم ځواني وه ښایستواله وې وخت سره نو چې کله ما ته شوکت علي صاحب یو کردار راکړو پراپرټي ډیلر کردار نه کې دوه درې مکالمې وې صرف دوه درې خبرې وې پکې نو ما احمد شاه دا کردار دی ستا ته به د دې کور سودا کې ته به راځې مالک ته به چې ستا کور په دومره پیسو باندې پارټي ما سره ده او په دې پیسو یې اخلي مې ټیک ده جی خو یاره ما دپاره ډېر لویه خوشحالۍ خبره وه چې په ژوند کې پهله ځل په سکرین زه ډایلاګ وایم نو ما چې کله سین ریکارډ کو ډېر ښه ریکارډ شو نو ما ډولکۍ غاړه کې واچولو ډنګ په ټول قوم کې وګرځېدم په ټول خاندان کې وګرځېدم چاچیګانو کرا ترونو کرا مامیګانو کرا تروریانو کرا مالک کې چمګونډ کې ټول خلک مې خبر کو چې بت پر ما ډرامه لګي 8 بجې د شپې او دا به خامخا ګورئ نو هغه دور کې ټي وي ډېر کم خلکو کرو اوس خو زیات شو مونږ کره مې یو زوړ خو د پخوانی ټي وي او ټایم نامه وه که سلامه وه که نه عروسۍ ټي وي مونږ کره هم پروت و هغه زمانه کې نو هغه زموږ کور هم ډک شو د مېلمنو نه خویندې مې راغې تروریانې مې راغې چاچیګانې مې راغې کور کې ناست اوس ډرامه شروع شوه زه هم ډرامې ته ناست یم دې ډرامه کې به زه راځم او ډرامه روانه ډرامه زما زړه درز کوي چې اوس به زما سین راشي او دې کې کړس چې سکال شروع شو او زما سین پکې رانه و یاره ته یقین وکړه چې یو هفته له کوره بار نه وتم ما ته ټول خپل ولوان چې کوم راغلي خویندې ما ته وایي ماماګان دا کوم ځای کې ته ډرامه کې وخته نه وي هسې ډرامه کې مې کار کړی دی یو هفته کور کې پټ ناستم کور ته بار نه مې که بار وځم هر سړی برابر خاندي بیا مې شوکت علي ته منډه کړه ټي وي ته ورغلم سټیشن ته مې سره زه خو غر کو تباه کړم زما سین خو په ډرامه کې نو دا ولې وایي احمد شاه دې ډرامه لږ اوږده شوې وه ځکه ستاسو سین ته مونږه کینچي کوو نو داسې مرحلې به باندې تېرې شوي دي بیا ما همت بیا نه لیدو بیا داسې وخت راغو چې په هندکو کې کار به ما کولو په پښتو کې به ما کار کولو په اردو کې به ما کار کولو یعنی په یو سیمای کې به 3 ډرامو کار کړی دی یو ډیمانډ مې جوړ شو هر یو کردار به باندې شوټ کېدو
چونکې زما تعلق خپل پولیس ډپارټمنټ سره دی جی دا خو ده پولیس افسر یم نو په دغه وجه پولیس رولونه ما زیات کړي دي ایس پی ډي ایس پی ایس ایچ او مختلف کرکټر مې کړي دي داسې نیګیټیو کرکټر مې ډېر زیاتې کړي دي بیا مې یو ډیمانډ جوړ شو د خیر د الله فضل دی زه کراچۍ نه هم کار کوم لاهور نه هم کار کوم اوس مې سیریلو کو کراچۍ تللی وم جي اے پلس سره مې سیریلو کو دیدن جی ښه آی کجب ګلو رشید ناز و زوما لکه پشاور نه کنه جی داسې آج چینل سره ما کار وکړو 4 دن کی زندگی کنه سے آگ سره مې کار وکړو هم سره مې کار وکړو نو زیاتره اوس کراچۍ نه کار کوم په خیبر خو زما یو سیریل ختمېږي بل شروع کېږي الله ډېر کرم دی لکه خو دې زه ته رسېدو لپاره ما ډېر زیات سټرګل کړی دی دا خو ده اوس به راشو جي د دستوري طرف ته نن چې کوم د دستوره د جاوید صاحب دی را جوړه کړې ده دې ته په کوم نظر باندې ګور خدمت دی یار جی دا خو ډېره ښه خبره ده خوشحاله خبره ده جاوید صاحب چې دی کنه ډېر ښه انسان دی او د دې بدر منیر ویلفیر ارګنایزیشن بانی دی او ډېر محنت کوي د مخکې مې ایوارډ شو هغه کړي وي نو دی زیات لکه ډېر زیات سټرګل کوي او سره بل مرګري چې زموږ د اجاز خان بیګناه صاحب دا ډېر ښه صافي دی جی زموږ ډېر ښه مرګري دی او د الله په لاره کې دی الله قبول کو الله دې موږ قبول کړي په خپل لاره کې دیم ډېر ښه انسان دی چې ډېر مینه ناک سړی دی چې کله ملو شوی دی ډېر په مینه موږ سره ملو شوی دی ډېر د فنکار ډېر قدر کوي ډېر قدرمن سړی دی نو دا پکار ده چې یو فنکار د فن دپاره دمره وخت ورکړي خپل ژوند حصه ورته ورکړي لکه ما 1977 نه زه کار کوم تقریبا 43 سال زما شو چې دې فیلډ کې کار کوم یو سړی دمره محنت وکړي نو دا د محنت سیله ده دا خو ده جی چې انسان ته د هغې د فن د هغې د کار د هغې د کارکردګۍ یو ایوارډ په شکل کې راوی غواړي او د هغې ته دا ایوارډ ورکړي نو زه ډېر د دې شکرګزار یم چې دوی ما ته بلنه راکړه زه د مستحق وګڼلم د ایوارډ او دا ایوارډ یې ما ته راکړو نو زه ډېر خوشحاله یم دینه او ډېر زیات لویه خبره ده ما دپاره ټیک ده جی ډېر شکریه د وخت راکولو جی بالکل تاسو دې خبره ترې واورېدې اوس موږ یو وړه شان د مالو د مینه بعد د حاضرېږو موږ سره اوسئ ما لم دعوت راکړی و د خپلې سالګرې دپاره نو زه تاسو له مبارکباد هم در کوم زه ستاسو ورور یم زه تاوان منم انشاءالله په دې کې به جی بس دا کوه پوه شوې جرمانه کوه بالکل زه تابعدار یم جی هر څنګه جرمانه زه منم خو څه مصروفیات داسې و چې ما تا ته حاضري ونه کړی شوه